السلام علیکم. تا ته پته شته چې د رشیا سره یو داسې سیستم دی چې د هغه مطابق په 10 منټه کې په نیمه غنټه کې هغه ټول امریکا تباه کولی شي او هغه اله چې کله رشیا په جنگ کې خټه شکست وخوري د شکست نه بعد هغه دا کار کولی شي. څنګه هغه دا راته اول دا خبر واوره چې اوس پرون نه بل ورځ 2 ورځې مخکې د رشیا په یوکرين باندې خو مضبوطه حمله وکړه، جوابي حمله وکړه، ځکه چې یوکرين خو نیغ کېدو اګریسیو کېدو کنه. د رشیا نه څه علاقه نیولې و کورس بیا په ماسکو باندې ډرونز ور پرې خو د الته کې مضبوطه حمله وکړه. نو د هغه په جواب کې رشیا شو ډېره زیاته غوسه کاونټر سټرایک وکړو، واپس جوابي کاروي مضبوطه وکړه. نو په هغه کې تقریبا 200 پروجیکټایلز رشیا را پرې خو په یوکرين باندې چې په دې کې 100 میزایلز 100 میزایلز پر پرې خو دلخه او ورسره په دې کې ډرونز باقي 100 ډرونز هغه شهید ډرونز نه دي، دا د ایران د رشیا لور کوي، ایران روس لور کوي او هغه الته استعمالي، دا دوه یو بل سره په سپورټ کې ولر دي. نو دا 200 پروجیکټایلز په یوکرين کې ټول هغه ځایونه کتلې دي کوم ځایونه چې بجلی ګرې دي چې د کوم ځای نه بجلی ترانسمیټ کیږي. مطلب دا چې د دوی د ټول د بجلی سیستم غرق کول او تباه کول مقصد د رشیا. نو ټوټلی هغه غزاینه شته دي. اوس په دغه ځایونو کې چې یوکرين کې کوم بجلی ګرې دي د کوم ځای چې بجلی ترانسمیټ کیږي هغه ټول ځایونه ولا ټارګټ کړل. نو په هغه کې یو دی علاقه کې چې کله رشیا ټارګټ اغستو نو په خطا کې د پولند علاقه لګیدل ده. په پولند کې د ایر سپیس ته ډرون ورننه وته دي. قانون چې ورننه وته نو سې چلو شو نو چل او شو مسله وشو دی خو وګوره پولند والوي چې دا ډرون چې کوم دینو دا د رشین اٹیک په تر باندې زمونږ ایر سپیس ته نه وته دي او دا رشیا په مونږ باندې اٹیک وکړو. نو دی خو وګوره لکه نقشې ته کومه غټو ګورو کنه د یوکرين سره دی خو کې دانه دا پولند او دا پولند اصل کې یو ناتو کنټری، نیټو نه د نیټو تنظیم حصہ ده دا پولند او د نیټو دی یو آرټیکل 5 چې د هغه مطابق د ناتو چې د 10 ریاست د پاسه 10 ملکونه دي په دې کې چا په یو ملک باندې حمله وکړل دا باقی به ټول په یو ځای باندې را یو ځای کې یو ملک بغربي. نو د دې مطلب دا دی چې فرض کا دا خو فل اٹیک نه دا خو رشیا ویل شي چې لکه ما خو یوکرين یشتلو په خطا کې د غلط درنه وته دا خو مسله نه ده. خو کو فرض کا رشیا پرشتیا باندې په پولند باندې حمله وکړي کنه چې په مخکې زمانو کې په دې کلیم دی په ورلد وار 2 ورلد وار 1 دی وغیرہ کې په پولند باندې بار حمله شوي دي. کو فرض کا دوی پرشتیا په پولند باندې حمله وکړي نو پولند یو ناتو کنټری ده، ناتو بیا اکټیویټ کیږي او هغه ټول په شریک باندې پر روس حمله کوي، روس به غرق کوي او تباه کوي. او سنۍ چې کوم حمله ونه دا په پولند باندې حمله نه ودا په خطا کې لګیدل خو بیا دا خبر امریکا او د الایز د ناتو دای په ټوله دنیا کې به سرکولیټ کی چې دا وګوره په دې باندې حمله وکړه، په پولند باندې حمله وکړه، 80% پولند ولګیدو دوی ته تسویلی دا خبر به سرکولیټ کیږي. اوس ګوره ان کیس که فرض که داسې حقیقت کې چرته کې د رشیا وکړل چې دلته کې یوکرين سره دا ناتو کنټریز مددونه کې د ګرځا پیرنه او د په یو باندې د قشنت کې حمله وکړل ویشتو او ناتو را پاسېدو په پوره طاقت او په پوره قوت سي پر رشیا باندې حمله وکړه او رشیا ختم کړله. نو بیا نو زه ته ویم که فرض کا د ناتو په دومره طاقت سره پر رشیا باندې حمله وکړي کنه چې د رشیا ټول جرنیلان ټول فوج هغه ول ټول ملکی سره د پیوټین مړ شي، پیوټین نه د مو سره لاړ شي ټول مړ شي، د هغه نه بعد بم رشیا د دې خپل بدل تپوس کولای شي. ځکه په دې کې یو سیستم د سیده چې هغه به د دینه بعد اکټیویټ کیږي او هغه به د ټول امریکا او د هغه مرګري ټارګټ کوي او ختموي. څنګه دی خو وګوره دغه سیستم ته مونږ وایو ډیډ هاند، دا د ویسټرن ټرمینالوجي مطابق د ډیډ هاند او ډیډ هاند دا سوي چې په دې کې 2400 انټر کانټیننټل بیلسټک میزایلز فټ شوي دي. انټر کانټیننټل بیلسټک میزایل مطلب دا شو چې دی خو وګوره لګو دا یو کانټیننټ دی صحیح شو، ایشیا ده، د ایشیا نه زه یورپ یا د ایشیا نه زه امریکا یشتل غواړم. نو د دې ځای نه میزایل دې ځای ته رسول دا ډیره غټه فاصله ده، دا صرف یو قسم میزایل کولی شي چې هغه ته موږ انټر کانټیننټل بیلسټک میزایل وایو چې د یو بر اعظم نه بل بر اعظم ته پوره تلی شي صحیح شو. نو سوچ کوه 2400 انټر کانټیننټل بیلسټک میزایلز د فټ کړي دي الریډي او پاغي کې نیوکلیر وار هیډز مطلب اټم بم فټ کړي دي او دا ټول شیش راغسته دي امریکا او دغه مرګرو ته په مختلفو ځایونو کې په یورپی ملکونو کې دي، کاغه جاپان دی او کاغه دغه کې په هر ځای کې دي هغه ته شیش راغسته دي. که فرض کا د رشیا باندې داسې حمله وشوله چې دا رشیا بالکل پیرالایز شوله ختم شوله هغه نه بعد به اکټیویټ کیږي او دا میزایلز په پاسي او په دنیا کې او په مختلفو ځایونو کې سپیشلی امریکا او دغه په مرګرو باندې تباہی راولي او هغه به تباہ کوي. اوس به دا اکټیویټ کیږي څنګه؟ نو دی وایي چې د دې د اکټیویټ کولو سیستم دوی داسې کړی دی چې دې کې سنسر لګېدلي دي هغه به د ریډیشن لیول وګوري. مثال کے طور پر رشیا باندې مضبوط د اټم بم حمله شوی و چې د ختمي خود سي مضبوطي حمله وکړي نو پای کې به ریډیشن شواګان ډېر زیات پیدا کیږي.
په نیوکلیر ویپنز کې لکه اټم بم کې په دې کې چې کوم مټیریل استعمالېږي ریډیو اکټیو یورانیم او پولونیم وغیره نو دغه ریډیشن شواګانې خېږي نو د سنسرز به دا ریډیشن ناپ کوي چې لکه ریډیشن خو ډېر زیات دی بیا به ایر پرشر ته ګوري د هوا دباو بمونه خلاص شوي دي سیوا شوي به حرارت ګرمایش ابم سیوا شوي د هغې نه علاوه سیزمیک ډسټربنسز ګوره بم خلاص شو نو ځمکه ولړقېږي که نه دا ځمکه لړقېدل دا سیزمیک ډسټربنسز دی نو دا سیزمیک ډسټربنسز به دی ناب کړي چې دا ځمکه زیاته لړقېدلې راړقېدلې دا مطلب خطرناک بمونه خلاص شوي دي د هغې نه علاوه بیا اخر کې ملیټري کمیونیکیشن فریکوینسیز هم وګوري یو فوجي چې د بل فوجي سره رابطه کوي نو دا ملیټري کمیونیکیشن شو د فریکوینسي کمه شوې ده که څنګه که زیات فوجیان خو زیاتې رابطې به کوي او که نه فوجیان یې مړه کړي نو هغه رابطې به کمې شوي نو دی چې وګوري چې رابطې کمې شوي نو د هغې نه به دی اندازه ولګوي چې شواګانې سیوا دي د هوا دباو سیوا دی حرارت سیوا دی ځمکه ښه کافي راړقېدلې او فوجیان یو بل سره رابطې هم نه کوي د دې مطلب دا چې دا ټول مړه شوي دي او کار روان شوی د هغې نه بعد به دی اکټیویټ شي او دا میزایلز به ټول ګیر چاپېره ورپرېږدي دې ته دوی وایي ډډ هینډ اوس د دې ډډ هینډ نه خو یو اس اس ار والا یاد ساته ښه ده اوس دوی نه دی جوړ کړی دا چې د کله نه یو اس اس ار او سوویت یونین او د امریکې سره په کول وار کې روانو دا هغه وخت کې دوی جوړ کړی خو یو اس اس ار والا دا نه منله هغوی د دې نه انکار کوو البته د هغوی یو جرنیل هغوی په خپله په رشین نیوز پیپر کې ویلي په 2011 کې چې او داسې سیسټم شته دی هغه د تایید کړی او دا یې منلی اوس دا سیستم یوازې د رشیا سره نه دی د امریکا خپل انسټال کړی دی امریکا والا دې ته وایي ایمرجنسي راکټ کمیونیکیشن سیستم دا امریکا هم جوړ کړی دی خو امریکا وایي چې موږ اټومیټک کړی نه دی دا به صرف انسانان چلی او دوی اټومیټک کړی دی نو دې حد ته بیا خبره تلی شي که فرض که روس په حقیقت کې دغه قسم قدم والي چې په یو ناټو ملک باندې حمله وکړي او ناټو واپس په روس پسې داسې راپاسي په دې وجه باندې ته ګورم یوکرین له چې کوم امریکا هتیار ورکړي دي نو هغه خو اجازه ورکړې چې په رشیا باندې استعمال کړي خو اوس هم هغه اجازه ته فول اجازه لا نه ده چې خطرناک هتیار هم ته د خلاف استعمال کړي ځکه چې که رشیا ته فرض که نقصان ډیر زیات وشو اکټیویټ کېدی شي هغه د الټه سیده حرکت بیا کولی شي اوس د دین علاوه ګوره یو خبره بل واوره اخره کې چې دا یوکرین نه د په د کورسک ایریا باندې حمله کړې ده دا علاقې په دې کې بلاشي علاقه نیولې ده اوس د زیات انالیست دا وایي چې دا اصل کې د رشیا چال دی دا رشیا نه دا د روس چال دی د روس سره ایڈوانس ډیفنس سیستم دی مثال کے طور پر S-400 د سره ایر ډیفنس سیستم دی یوکرین د دې نه ډرونز پاسي ولته په ماسکو باندې حمله کوي نو د S-400 دغه د کیولې او ختمولې نشي دغه په دنیا باندې خرڅي دنیا په د S-400 په تور خپل حفاظت کوي نو دا چې ګوره دا چې د یوکرین افنسز کوي او رشیا وتلاسنه یو دلته راغلی دا د رشیا چال دی د یوکرین ګیری په دغه ځای کې په څه طریقه باندې او ځان له بیا جواز ګوري چې زی خوړه بم دا د زینو انالیست وینا ده او هغه په دې بنیاد باندې کوي چې ګوره کامن سنس دی په ورلد وار 2 کې نه دی په جنگ عظیم دوم کې دلته کې جرمني کې هټلر وکنه نو دی هټلر هم په یو اس اس ار باندې حمله کړو کنه پر رشیا باندې نو دا هټلر او د هټلر فوجونه چې د رشیا والی وغه په دې علاقه کې والی نو ته اوس سوچ کوو رشیا څومره ایڈوانس په هغه وخت کې رشیا نه سوري جرمني څومره ایڈوانس څومره تکړو هغه د رشیا په دې ځای کې والی نو یوکرین ته سخکاري سوچ کوه د جرمني سره په هغه وخت کې اتل لک فوج او اتل لک هغه د هټلر فوج لیونی غونډه کیو 3000 د سره ټینکونو ایڈوانس لیول ټینکونو وسره او هغه ټول د رشیا خلاف استعمالول چې د په دې ځای کې خراب کما خو رشیا ته په دې ځای کې تقریبا 3000 میله اوګد مختلف قسمه انټي ټانک کنده کنستوي او ورسره رشیا سلور لکه ماینز خخ کړو ماینز مطلب دا چې بم د پزمکه کې خخ کی په خپسو کی دي هغه دزیږي ډایرک دایم متخخ کړو نو په دې ځکه د جرمني او د رشیا مضبوط جنگ شوی او د ازل یې خلاقه مو د وور ولا علاقه نو رشیا په کې پیدو چې دلته کې بس چلونه کوم نه دل شکست ور کړو نو دا خلک اوس وایي چې رشیا جرمني له شکست ور کولې شو نو یوکرین ته سخکاري دا دغه د یوکرین ډبولې شو خدای د چال کې یوکرین رئیس سره اوس ضروري نه چې دا خبره دی اومداسي دا د ځینې انالیستو سوچ داسې دی ځکه چې زه درته وایم کنه زه درته وایم دا جرمني چې په دې ځای کې شکست خوړلی او د رشیا نه نو په هغې کې یو فیکټر بل هم او هغه دا چې د دې رشیا سره ولاړ یوکې او د یوکې او د امریکا او د الایز مطلب فرانس وغیره دا مو سره ولاړو او دې خامارانو داسې کار کړی چې دوی په ایټلي باندې حمله کړې په هغه وخت کې ایټلي موسولیني د هټلر سره ولاړو هټلر چې وکړو ایټلي رانه خرابوي نو هغه څه فوجونه بیا د دې ځای نه راوستل دلته کې اوس ګوره د جرمني سره خو هتیار ډېر ایډوانس و چې د رشیا سره دونه نه و خو د رشیا سره تعداد سیوا او هغه تعداد جرمني په منځ نیم کو څه ناسه تعداد دلته راوستو ایټلي ته اوس چې څه تعداد جرمني دی خو ایټلي ته راوستو او هلته تعداد ښه کم شو او د هغوی تعداد به ښه سیوا نو خو یې غربول ختم یې کړه نو اوس که ته په دې ټوله قصه کې وګورې نو د رشیا سره مدد دلته کې یوکې او فرانس دوی هم کړی چې دلته یې حمله کړې او په دې وجه باندې جرمني د رشیا خلاف کامیابېدلی نه شوه نو دا هم یو مین ریزن و په هغې کې خو دلته کې سینیریو الټه ده
دلته کې د یوکرين سره د هټلی جرمني پولند فرانس یو کې ناتو ټول د یوکرين په طرف باندې دلته کې د رشیا څخه په طرف نشته د رشیا ځان له یوازې دی او البته چاینا خو نارت کوریا دا وغیرہ ورسره دي نو دلته کې سینریو هغه شانته کې نه څنګه چې په ورلد وار 2 کې و اني هغه مخکې ګورو چې څه چل کېږي خو یو خبره خو صحیح خبره ده چې د سره د اډوانس S400 سیستم د ایر ډیفنس سیستم هغه سره شته دی نو بیا څنګه ماسکو ته ډرونز رسي ولته حمله کیږي وای ریزن نو دغه یو د سوچ خبره ده S400 وسنګ اډوانس دی او څنګه کار کوي او د دینه کوم اډوانس سیستم یو S500 هم شته نو په دې باندې به ان شاء الله بیا سبا د کلاس والو جزاکم الله خیر